وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. په هغه درې کسانې صحابه باندې چې وروسته کړل شوي وي تر دې چې دوی باندې ځکه سره د هغې د ورتولې تنګه شوه او په دې باندې خپل ځانونه هم تنګ شول او دوی یقین وکړ چې د الله تعالی د عذاب نه د پناه هیڅ ځای نشته مګر هم د الله تعالی ته دی. بیا هغه الله تعالی په دوی مهرباني وکړه د دې دپاره چې دوی توبه وباسي. بېشکه چې الله تعالی هم دی ښه توبه قبلوونکی بې حده رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. د ایمان خاوندانو تاسو د الله تعالی نه وویریږئ او د رښتینې خلکو سره ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینې د خلک د پورا او د دوی چارچاپېره د هغه چا د پورا چې بندتیون دي روان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو ته پوتې شي او نه دا چې خپل ځونونه د هغه د ځون نشه او غوره وګڼي. دا ځکه چې یقینا دوی چې دي دوی ته نه څه تنده رسي او نه ستړی والی او نه لوږه د الله تعالی په لار کې او نه دوی په کوم داسې ځای قدمې نږدې چې کفار په غوسه کوي او نه رسي دوی دشمن ته په هیڅ رسېدلې سره چې د هغې وژل بندیان کول او لوټ کول دي مګر دوی ته په دې سره نیکي عمل لیکلی شي. بېشکه الله تعالی د نیکي کوونکي اجر نه ضایع کوي. مثلا په جهاد کې تکلیف تیرول وژه تیرول یا کفار وژل یا غنیمت حاصلول په دغې ټولې کې ثواب دی. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. او نه څه دوی نفقه لګوي نه وړه او نه لویه او نه څه میدان قطع کوي مګر د دوی د پوره یې ثواب لیکلی شي. د دې دپاره چې الله تعالی دوی ته د هغې بهترینې عملینې جزا ورکړي چې دوی به کول. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
او مومنون داسې نه دي چې ټول اثر مې ووځي نو وینې نه وځي د دوی له هرې ډلې نه یو ټولګی د دې دپاره چې دوی په دین کې ژوره زیاته پوهه پیدا کړي او خپل قوم ته ویره ورکړي کله چې دوی راواپس شي د دې دپاره چې دوی وویریږي چې د کفر په طریقې باندې ژوند مه تېروئ